ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی دی. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي شوي دي او تر دې وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. د ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته ویلي دي چې باید تاسو دغه سي حالات نه ځان وباسئ او افغان ولس ته قناعت ورکړئ. افغان ولس هر وخت جګړه کړې، 40 کاله یې جګړې لیدلې دي، نور یې له جګړې ستړي شوي دي او اوس چې سوله راغلې باید افغان ښځو او نجونو ته او افغان ولس غږ ته باید وکتل شي. هغه ویلي طالبانو په افغانستان کې بېساري استبدادي نظام را حاکم کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډېر د مالي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي شوي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او تېرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکه کوي چې ګواکې د هېواد پر پرېښودو سره یې طالبان بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.